چاته د خر حلال کړی نه جی ته به خبر شوی نه او تا به پانچیم د خرې والي ګورې صحیح خبره نو په فضل د خدای په ټول اسلام آباد خو د لو خوړ خر لاور هم دلو او بل زما په پښتونخوا کې یو خر پیدا کړ چې تاسو د عقل ته چې ګورم پتا سیم خړل دي نه مونږ نه خر کې غوخم ډیری ډېره غوښه په خر کې د هغې لرې نه که نه لري نه نه لرې نه کلمې ته شه غلطه ته چې د دشکی طریقه ریشته دي نن سبا د خرو منډې سب په طریقه مخه غلطۍ کې پکې ورغلي که څوک خر حلال کی نو پای کې پانسی شته پانسی خو شتم خو مطلب دا دی خو دا الله ولی په 302 کې پانسی نشته خر پاله لګي بس خر کې بسم الله الرحمن الرحیم دا څه چل دی چې موږ ټول مرغوخه خوړلې دي خو خفقي کوم نه اوس پکې خره راګړ شو اوس چې دا تواتر سره دا ویډیوز راځي او سره یو خر نیم خونی چې په خوا بچ د شوتلو کې پروت وي جی نه به دوه درې کسانو بخړلو اوس خو په منونو روزي نو په فضل الله خدای په ټول اسلام آباد خو د لو خوړ خر لاور هم دلو او بل زما په پښتونخوا کې یو خر پیدا کړ خپکهږي نه تاسو هم یو پتون والی د خرخه او خبر شي باندې دا وخت موږ سره اقبال صاحب او ډاکټر صاحب دی او ډاکټر حیدر علي صاحب ولاړ دي مذبخانه د پسونو ساروي راځي وزي یو بد نصیبه دی د ایمان کمزوري او خبرې ډېرې زیاتی د سارو په ځای خرم حلال شو خلکو هم خوړل خو عام ولس ته بسنګ پته لګي چې دا خر دی او کدا سنډا دی د ټولو نه اول خبره ده د یوسف جان لالا چې داسې څه ټیکنالوژي یا څه داسې دغه موږ سره نشته دی چې موږ په هغې په ذریعه ټیسټ وکړو او تاسو ته رپورټ درکړو بل په حرام او حلال کې فرق کول دي نو هغه شکر الحمدلله دا ټول مسلمانان دي ټول پښتانه دي او ټول اویر دي په دې باره کې پوهېږي چې یار دا څاروی چې کوم دی دا شرعي لحاظ سره حرام دی نو هغه عمل چې کوم دی هغه کار چې کوم دی شکر الحمدلله مونږ په پهر سره ویلو شو دلته نه کېږي ډېره مهرباني او زما کوشش هم دا چې ولس ته پته ولګي ډاکټر صاحب شیخ ځوړند دی او مسمنګ ویلو که خو بس خوندر دی ایم ایس کې بیا که خرو خیږي چاته بس پته لګي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني او د اویرنس په کار هم دغه شانتي یوسف جان لاله د دې لپاره یوسف جان لاله لیبارټري کې یو خدای چې ایکسپرټس ته پته لګي د جسم خپل چې کوم د غوښې قسم دی هغې نه پته لګي لیبارټري کې د دې ټیسټونه دي مایوګلوبین ورته موږ وایو ټیکنیکل لینګویجز دي که نه هغې کې د هغې نه موږ ته پته لګي چې چکنهټ په غوښه کې څونه دي یا د دې اناټمي موږ چې کوم ده د هډوکو کې یوسف جان لاله مختلف هډوکي چې یو راولې تاسو که نه هغې مختلف څوکې وتېروتي د دغې نه ډاکټران ایکسپرټس د دې اناټمي موږ ته اناټمي ویل هم دي چې هغې د هډوکو معلومات موږ د هغې نه موږ ته پته لګي خو هغې لپاره بیا پوسټمارټم او د لیبارټري هغې مطلب په نظر یې پته په نظر باندې لاله ډېره مشکله ده په نظر باندې پته نه لګي مطلب که چا د باندې خرو خوړو نو غار کې جی په نظر باندې ښکاره نظر باندې لاله عام ولس ته پته نه لګي دي اقبال صاحب ستاسو هم ډېره مهربانه او حیدر علي صاحب ستاسو هم ډېره مننه هغه ډاکټر صاحبان دي اوس په دې قصابانو سره هم لږې خبرې وکړو دا چاړه دی لږ اخوا که اخوا که پټوه که نه چاته د خر حلال کړی نه جی یارېږه ما نه خر نه غټ درانه ساري ملال کړي جی صاحب تم قصاب نه زه تم قصاب قصابان کم دي قصاب د ګرادې خوښه کنه دروازه ته سو ساروي لاله یاره لس دولس ساري لالو دا اوس چې دا د خرو د قصې غړي راغړي دي نو ذهن دې په دې سوچ کې چې یاره دا به کم خلک والله دا اوس کاپیران دي سم په کسابخانه کې خو الحمدلله داسې چېرته مونږ داسې دغه نه دی کتلی که نه چې هغې کې څوک څاروی مطلب وګوره خر راولي دا شی خدا ظالمان په کور کې دا شی کوي او ظلم او زیاتې کوي زموږ الحمدلله 50 شپېته د ورځې څاروي سنبالو او الحمدلله هغه وخت یې پکې تېرېږي خدای الله دې ورسره پوه شي په دې خلکو سره چې داسې زیاتې کوي
نو بس دا خبرې زموږه نو تاسو خپل احتیاط کوي الحمدلله څنګه چې خر ته ماسک چولیو تا ته وس خوندر دي او دا څه راځي خو ګرمیم دا ته چې بس بسم الله الله اکبر په مس کې د خر لال کړي ډېر احتیاط په ان شاء الله الله دې عمر کې پنجاب کې چې تاسو د عقل ته چې ګورم پتا سیم خړلې دي نه مونږ نه دی خوړلې خو با دې رحم وکي ها الله دې رحم اجي صاحب دې خورا شکنه قصابه تاسو نه مدیر اسه 150 کال ها جی دا خره ګډ دی ولالیږي ها جی یقینا چې پټ پالالیږي بالکل په دې د نسل تاسو کوم د دې سپته لګي چې دا خر ځوړند دی او کنه دا سخندر ځوړند دی دا جی دی خفیه لاله کورونو مورونو کې لاله کسبخانو کې نشي لالولې دا خفیه کورونو کې لاله او بیا مطلب دا بیا مارکیټ ته ها جی مارکیټ کې چې تیری سیخ کې ورکې نو پته لګي ها جی صفا پته لګي ولې نه لګي دا ډېر غټ کار ها جی د څنګه په دې چې دا خر ځوړند دی او کدا سخندر ځوړند دی ها جی بالکل دغه نه پته لګي بهم ولس پیکه خرابېږي دنه نه جی ان شاء الله چې بس دا ټول پوي دي نه مونږ پیکه کنه مطلب زغه خاله موزم چې دا د خر غوخه دا سخندر هغه نه جی بوی خيږي ښه مردار بوی تی هغه نه خيږي خرنه ها جی هغه صفا وقمه کوي ها جی او دا حلال مال دی دا صفا کوي ایوه اجي څه خبره ده کومه ډاکټر حیدر صاحب دا په لیبارټری کې پته لګي دما خیال جوړه لاله د کړه د خروخه نه نه ډاکټر صاحب وي پته نه لګي لیبارټری کې به پته لګي نه جی دا سم پته لګي ها پته دل دیر شو کالو قصاب دون خبره اندازه کی کنه جی بالکل ولې نه رکشي والے دی پته لګي جی دا خو رکشي والے دی دا یې اسی فزول قزا دې پراله کې رکشا چلی نو قصابي خو کوي کنه خو تپوز یو اخیری تپوز نه کوم جام اخیری تپوز ستاسو په وختو کې هم د خرید علالي د خبري اوازې وی کنه بوي نه جی په خوا نه وی دا اوس مطلب دی نوې پول سره دا ها جی په خوا نه ډېر مې ته څه کار کوي کله چې ډېر خپه کو نیو جی دلته موږ د پانچو کلیجه وغیرہ کار کوي او بس لګیو دلته نه موږ تقریبا 40 کاله 50 کاله دلته د خرو د علالي رالي په دې سوي سرجی به دا سه نهر او مردار خلق شته دي چې حلال مردار نه ګوري که څوک خر حلال کی نو پای کې پانسی شته پانسی خو تم خو مطلب دا دی خدا لکه جې نه شکر دې موږ مسلمانانو او غلط کار نه دی پکار چې الله ولی په 302 کې پانسی نشته خر پاله لکه بس زکه ما چې هغه چې پلاور کې راوتی چې هغه پانسی کړي وې نو چا باندې کولا ستا په اسلام آباد کې په منونو س ژوندۍ او س غوخه پراتو ډاکټر صاحب انداسه وکنه جی ا ویډیو هم کتلی ها جی لا دې منګ د خرو د غوخونه ساتي او دا دعا بو کوم صاحب چې اسلامي جمهوریت پاکستان کې دخل کې ایمان دومره بس لاړو چې پتا به خر خوري نو چې کم سړی تا باندې خر خوري دې روچت کا او ته به لکه څه چلې ته ځکه یو خر نیم خبره خو ټیک تا د کلیو شپک کورونو بخوړلی د کارونه شپک کسانو بخوړلی خو چې تا په منونو باندې دا سیستم کارخانه روانه کړي نه تا خو بیا پنیمه پاکستان د اخر خوړلی مطلب دا دې پښا سوکتی د دې علاج لري پانسی خو سیم نشه خو زه دا ویم ډاکټر صاحب تاسو توجه غواړم چې چا د خرو دا کاروبار کړي بد باندې د خر یخنیس کې د خر پانچې په خوره او د خر قیمه او د خر مازغه په خوره چې د مازغه زغیل راځي د بل نشته د پجیل کې صرف د خر د خوراک ور کوي باقي خو سزا سه بسته دي نه هریان دریان بشي چې پدې وطن کې اوس دا کیسه دومره عام شوي چې پدې باندې مو تاسو بلد شي زمانہ پروګرام چې هر څنګه دې پتاس وړې خوځلک مزبحانه تر ډاکټر صاحب سره خبرو دې مرګرو سره خبره مقصد دار چې حکومت ته پدې باندې اوس الیکشن ته د دې لپاره ټیمونه جوړ کی چې په پسې ګرځي ماستو پسې ګرځي ریډ پسې ګرځي اوس قصاب نوم داسې پوچې شاندغه خرالو چې شکتی نام لباټه ته لګي ټیک تا کنه قصابان دې په خپکیږي نه خبره ده خرو ده الله هم خوشاله کړه ډېر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو یو جهان ماننا Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333 333 8037।
Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। دا چلې چلته کې د خرو منډې هم لګي کنه نو خر پسو جمعې پر ځینو خر پسو یې دلته حاجی صاحب مختلف 15000 10000 15000 10000 مختلف ریټونه حاجی صاحب ارزان دي اواز نن سبا دا علالي کې پوي کنه ویا ویډیوګان هم کتلې حاجی صاحب خلکو وایرل شوی د اسلام آباد کې ډیر حلال کړیم دي دا روټین دی ارزان دي حاجی صاحب چې حلالي نن سبا کې وسه دا خو به غټ غټ ټولو ته زینو حاجی صاحب نو جيبه داسې موبایل باندې اکثر کیږي خاریو باندې کې سنې شوې نه جنو مطلب د استب خبر شوی نه او تا به پانچیم د خري والی ګوره صحیح خبره موبایل کې بس وی خو کنه سره د خرغ وخه ده او نو خلق له خو څوړن دي تا ته وسه پته څه پته لګي پته نه لګي نه کنه نه لګي پته دا خرونه ارزان شو کدي خلکو د ایمان بس لاړه چې بس اوس خر تا تعالی له په غټو غټو ځای په بیا پیاري کیږي دا څه حالات رالل دا بیمانه خلک کنه بس بیمانی ورکشته دي خلکو بعضه دا سو خر خرڅوي کاس په منګاس په خرڅو ها او خر ولې نه خرڅ خر خرو کار مونږ نه کو ها واخدون عام شدی به مشورو کوي ځکه چلته چینیان وې زمنګ په خر سرمن پکار دنو بس لکه خر سرمن چې غي یوسی نو خو بیا سوخري نور خو په کنه وخه حرام ده مردار ده په دې وطن کې دا قسمه ویډیوګانې راتل دا خو ویډیو را لنو قتل کدا ویډیو نه را لنو ما او تابا پسو کرته دا غوخه خړلې خوړله بالکل خطا سو ګوره بیوپار کوي په یوټیوب کې خطا سو پاتې کېږي من ډیر پاتې کیږو سرجی من خور زیاته زو پنجاب ار زیاته زو اسلام آباد ته پیندای تار ملک ته منزو او دا په دغه یوټیوب کې دا سړک د یوټیوب چی ارزان دي کنه حلال مال ګران دي هم دا ارزان حلالي او بس په یوټیوب کې خرڅي خبره چې خپل ورولې قصاب ته واره نه کینو بالکل جی سوارغه ته څه کوي خر ورته واره کوي جی دغه په لس 15000 خر دی او 2 من 3 من زیات دي نو حساب ورته وکا او خر کې غوخم ډیر غوخه په خر کې دا غیر لري نه کنه نه لري نه کلمه ته شه دا مې بل ټاپوره د خر کې لري نه دې کوم لري نشته اس پکې دا ولي بس دا مردار ورته وری کلمه پکې نشته دا لري پکې نشته بالکل نو خر کې لري نه ته شغوخه ده او ټول 15 کیلو کلمه پکې الله دې خیر وکړي ډیر خلک راځم د اخرو ته پوس یو سو پر غټ خلکو وکړلو چې د اخر بچرته ملاويږي ارزانه غټو خلکو مطلب دا چې خو بزنسمنانو ته او کنه بزنسمنانو غټو او دغه او درې سالور پر ته پوسونه د شپږو میاشتو کې وکړو لا یا الله قیامت کې اوس په د خرو به پار کیږي خري غوخي به خرو پاک پروردگار را دي خورا شلکه هوټل والا تاسو خبره ځکه کوم هوټل چلے او یو هوټل څونه مو دی تقریبا 2000 نه شروع کړی پلان اشکال دی بالکل هم پېښې نه په خوده ته خو نو ته نیک سړی ښکاري خو دشکی ته د خر ضرور چټه پنا غلطه کې قرزولي خامخا زبا غو حالات چې تار صحیح نه اسلام آباد کې داسې ګیمونو شو تا نه غلطه ته چې د دشکی ترې خریشتي نن زبا د خرو منډه سب په خامخا غلطي کې پکې ورغلي تاسو احتیاط کوي ته هوټل والے غوخه پسې سوق لګي یاره سوکرا شي خو نه غوخه پسې سوق دغه یو وخت دا کسا راشه کنه لکه خوا راشه برا کوم نه تا هو تخته ده قصابو تخته لکه ستا دشکی کم چللې نن تا نه پسړ کې چللې یاره خو شو ول دی ته اوس احتیاط کیو کنه دا تا وې می خامخا ان شاء الله زالا د موسیو پردو امين دا خوده په موسو نه پردې چی ګوره کنه او د خرو غوخه چې سړی خوري او سبا ته په وړه خبره لکه د خر لته وي خلک ویل که خر غوخه دی خوړلې دا الله په مونږ پردې چولې دي راشه کنه لکه خپ تپوس نه کوم دا د خرو صرف تپوس نه کوم د دو هوټل غوخه تر وړي او مو صحیح ساروي لاله صحیح ساروي خدای نه چې ته چته خر مار پسې هغه دا تختې دی یان خوري مړه مو خو نه یان خوري دا په مسلمانانو چې خوړل
دا بس غوښه ګرانه ده د دې ته چې ته کوم کړه شته په خدای باندې سړی کې دې کړه شته نو دا راته وایي چې ارزانه ده نو مطلب تاسو پوهیږئ چې دا موږ نن سبا خلک کلی چې د پټه لالیږي بالکل شته ته سونه ځکه په کې اخرا لالو سونه مطلب غوښه علي د هوټل لپاره بس د یوړي 15 کیلو د ورځې وړي او یو ساروي نیمبو علي صحیح ته ډېر خیال کوه صحیح نه لس خوار سو خوړل خدا خر په ونه خوري نه دای خرڅې پینو نو موږ خره نه خرڅو موږ خاص په خرڅ غلا شوی کنه موږ خاص په خرڅو اسه ستاسو د اسپو ته پام نشي دا خو نه دا ګرانې دا نشي اګسته کنه او دا ګران هم دا او بچي په 2 لک او 2.5 لک نه کم نشته نو چاته بلی دا نشي اګسته دا بچي په 1.5 لک روپیا دا دا چاته کوي خره ارزان دي بس اوس ارزان شو الله دې رحم کې خدا چل کې احتیاط پټول کوي ورور ډېر احتیاط پکوي غلط په خدای دې تبا کې بس دا خیره بدر پسینو مطلب چې کم سړی پته بیوپار کی او په خلکو خوري ظلم مکي زبا حکومت هم دا یو گزارش کوم چې په دې خلکو باندې کلک لاس واچوي او چې کله په لاس واچوي نو داسې سزاګانې ولا ورکه چې کم از کم د برچی اوس یو راځي بل راځي یا بل غټه کارخانه وا او پای کې پسونو په منونو وحرو تداولي وي د شاته سوکته پته ونه لګي دا چې پته ونه لګي نو بس پېښه چې سیوا کار خراب دی بهرحال دا خو یو اویرنس پروګرام دی خلکو سره پټو ټکالو کې غپو لګو هوټل والا سره سروې روډو والا سره د مذبخاني ډاکټر سره او د قصاب سره او تاسو خپل سترګې کولو ساتي او چې ګوره د سره ګوره په دې اعتبارونه کې ډېره مهرباني د علام خلر ډېره مهرباني علام ډېره مهرباني علام خلر خوشاله اوسئ